دا د ننګرهار پوهنتون مرکزي لیلیه ده. په دې 4 پوړیزه ودانۍ کې څه د پاسه 2000 هغه لیلیه محصلین ژوند کوي چې یا له نورو ولایتونو څخه دي او یا خو کورونه له پوهنتون څخه 15 کیلومتره لرې واټن لري. په دغه لیلیه کې د محصلینو ټولې ستونزې په پام کې نیول شوي او د ژوند کولو لازمي اسانتیاوې ورته برابرې شوي. محصلین خوښ دي چې د زده کړو ترڅنګ ورته په پوهنتون کې دننه د ژوند زمینه برابره شوې. محصلین لیلیه د خپل کور په څیر بولي او له خونو څخه نیولې ان تر دهلیز او انګړی په پاک ساتلو کې خپله برخه لازمي ګڼي. نوموړې لیلیه د 24 ساعته برېښنا درلودونکې ده چې محصلینو ته یې د الکترونیکي وسایلو د کارونې اسانتیاوې رامنځته کړي. د څه باندې 2000 محصلینو لپاره د څښلو پاکې اوبه او منظم خوراکي سیستم شتون لري چې محصلین ترې پوره خوښ دي. د افغانستان په دومره بد اقتصادي وضعیت کې زموږ دولت موږ ته دومره تنظیمات برابر کړي دي چې ډېر منندوی یو، تر ډېره مننه ترې کوو، خوښ او خوشحاله یو. مهدي چې له غور ولایت څخه په ننګرهار پوهنتون کې د حقوقو پوهنځي محصل دی، په لیلیه کې له ژوند ډېر خوښ دی او وایي خدمات لیلیه خوب است، نون بستر وقتش میرسه، میوه میرسه، بسیار خوب است، همه چیز برابر است. د یو بل زده کړیال په وینا چې د خوړو کیفیت تر مخکې ښه شوی، هغه زیاتوي. لا مخکې یو څه ستونزې موجودې وي، اما دلته د حیاتانو په راتلو سره موږ د شکایتونه هغه کومې نیمګړتیاوې چې هغه مو ورته وړاندې کړي، اوس الحمدلله بیخي هر څه برابر دي. په نوموړې لیلیه کې د نورو ښېګڼو سربیره د مطالعې لپاره ځانګړي سالونونه هم شتون لري چې زده کړیالان پکې په ارام ذهن هر وخت کولی شي خپل درسونه ولولي. افغانستان هغه فقر ځپلی هیواد چې ډیری وګړي د بېوزلۍ له امله له زده کړو پاتې او ځینې خو یې ان بد اقتصادي وضعیت د پوهنتون پرېښودو ته اړ کړي، ځکه خو محصلین په لیلیه کې ژوند یو طلایي چانس ګڼي. اوس په دې وروستیو کې د همدې لیلیې په انګړ کې تازه د یو لوی پارک د جوړېدو بنسټ هم کېښودل شو چې د رغېدو چارې په چټکۍ روانې دي. اجمل صدیقي، ننګرهار پوهنتون.